د ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا در سره په یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. نن به موږ تاسو ته د واټساپ دوه ښکلي او خوندور ټریکونه درښایو. لومړی ټریک دا دی چې څنګه کولی شو کوم کس ته د خپل موبایل اپلیکیشن ولیږو. یعنې زیاتره اپلیکیشن زموږ په هیواد یعنې افغانستان کې نه پیدا کیږي. څنګه کولی شو هغه له بار ملک نه ځان ته راولیږو او دلته یې انسټال کړو. اکثره د عکس ایډیټینګ اپلیکیشن دي هغه په افغانستان کې نشته، نو څنګه کولی شو هغه له بهر ملک نه ځان ته په واټساپ باندې راولیږو. او دوهم ټریک دا دی چې څنګه کولی شو بغیر له دې چې چاته په ډاکومنټ کې عکس ولیږو په ساده طریقه باندې ولیږو، خو چې د هغې کیفیت خراب نشي. که ویډیو مو خوښه شوه نو له ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل ټیکنیکل احمدزی در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د بیل آیکن ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو طریقې ته. لومړی به راشئ فایل ته، دغه یو فایل ته، دا په هر یو موبایل کې شته دی. نو را به شئ لومړی فایل ته او له هغې وروسته به چې دی لاندې راشئ او دلته به ایپس پیدا کړئ. اکثره اپلیکیشن دي چې په پلی سټور کې نه پیدا کیږي او لیکي this is not available in your country. نو څنګه کولی شو هغه موږ او تاسو له بار ملک نه ځان ته راولیږو. نو را به شئ دلته په ایپس باندې به کلیک وکړئ. له هغې نه وروسته هر یو اپلیکیشن چې غواړئ کوم کس ته یې ولیږئ نو دلته به چې دی خپل اپلیکیشن انتخاب کړئ. نو زه راځم دلته یو اپلیکیشن دی هغه چې دی لیږم. مثلا زه دغه کیبورډ لیږم، دا ملټیپلاینګ کیبورډ لیږم. نو دا په دې به داسې کلیک وکړئ. کله چې مو سلیکټ کړو له هغې وروسته به دغه شیر اپشن ته راشئ. په شیر کلیک کولو وروسته به چې دی دلته واټساپ پیدا کړئ. دې ځای کې مثلا دغه دی، په واټساپ باندې به کلیک وکړئ. واټساپ چې کله کلیک وکړو له هغې وروسته چې هر چا ته غواړئ دلته ولیږئ نو هغه کس به دلته ورته انتخاب کړئ. چې هر چا ته غواړئ ولیږئ نو هغه به ورته دلته انتخاب کړئ. مثلا زه دغه یو ته غواړم دا ولیږم نو دلته به کلیک وکړم او لاندې په سند اپشن باندې به کلیک وکړم. نو دا دی زموږ اپلیکیشن چې دی دې ورور ته روان شو. نو له دې ځای کولی شي هغه د اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او هلته یې له ځانه سره انسټال کړي. دویم ټریک دا دی چې څنګه کولی شو بغیر له دې چې خپل عکسونه په ډاکومنټ کې ولیږو، یعنې په ساده طریقه باندې په واټساپ کې ولیږو خو د هغې کیفیت چې دی هغه خراب نشي. نو د هغې لپاره به لومړی راشئ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ چې کله کلیک وکړو نو لاندې به راشئ او دلته په سټوریج اینډ ډیټا باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ او دغلته فوټو اپلوډ کوالټي په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به ریکمانډډ اوټو ریکمانډډ به تاسو به چې دی بیسټ کوالټۍ ته که بیسټ کوالټۍ ته که له هغې وروسته به چې دی په اوکې باندې کلیک وکړئ. په اوکې چې کله کلیک وکړو نو دې نه وروسته چې تاسو هر چا ته په ساده طریقه باندې عکس لیږئ نو د هغې کوالټي به چې ښه وي او کیفیت به یې نه خرابېږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو له ملګرو سره یې شیر کړئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.